څنګه زونډه خې جوړې ولا خو یو ماته څنګه ولا شکر روزو سره څنګه والکه ولا روټي پټي آسان دي ولا سکه آسان دي وو څنګه پتا څنګه تیریږي ولا ډېر خې تیریږي گئی دا پرې به هم گئی دا تر ودې سم بیا زماج درځيږي په زماج درځيږي هغه ډېر خې روزي مونږ او داسه دوی نو مونږم پاس دروزم پرد نو دا خو یو پرد ته پرې دی بل کې دی به روزي څه پیدا شو خو د خوار نه کې دی روزو دی عبادتو میاسته دی هغه میاسته دی کوم ته خوبونه کوي امون خو کې کوا زکات کې څنګه کوي زکات مکات د کومک موکه کنه هاټول پیسې خو زه کرت خیره بنسټ ته لیدا خیره بنسټ ته کې د کرت او تاسو وای ټول پیسې وسیوا جمع کړم ته ورکم ټول پیسې کرت خیره بنسټ ته ورکی او ولا ټول پیسې ورکم زه خدای مسلمانه چې سړی دی راونی چې په دې روزه کې د په مزکه ووي بیا به خلک وایي چې سړی ووایي نو د تا خپلوانو کې چې څومره غریبان دي څومره خواران دي ولې هغو ته یې نه ورکې زکات او کومک خول په خپلو ده بیا په پردیو ده ته د کرت خیریه بنسټ د 100 روپۍ د کرت ته ورلېږلي 2 لکه دې ورلېږلي دي کې به نیم د لېږلو ټیکس شي هلته شپېته مزدوران نیم به شپېته دغو باندې تقسیم کړي د تار پی غریب ته ورسېږي هم نه هلته هغه څه د مزدورانو تنخوا شي څه د موټر تیل شي ورسې یو شي څه به شي دي هر سړی د اول خپلو نه شروع کړي چې خپل خپلوانو ته ورکړه بلې سي هغه خپل خپلوانو ته ورکړي اول په خپلو خپلوانو باندې ده بیا په نورو پردیو باندې ده ولې زونډي ته یې نه ورکړې ولې د خیرات چې ده ولې سمردین ته یې نه ورکړې ولې ګلابدین ته خیرات نه ورکړې ولې سپینګل ته خیرات نه ورکې ولې سورګل ته خیرات نه ورکې سلوږي مازیګر سمدي او ته لګي د کرت خیره بنسټ ته دیږي وای نو څه پته وای خپېږي خو بیا هم داسې کوي اول خپل دی بیا پردي دي چې عقل ځان کې راوله کنه د خپل خپلوانو ته ورکه سې لوګي ماته د کم وخت پاتې زبم نه لاړ قدم ولا کا واخه ما سره پاتې کېږي د ډیر ثواب لري نه کېنه ولا قدم واخه دی ونه دا ثواب لري ته خبرې ته غوږ نه نیسې کنه روزه ماته ګوره دا ډیر ثواب لري مونږ وایي چې پردي نور څوک راته او دلته مونږ سره روزه ماته کی نیونه او بل دا نور ما خبرو خو پوه شو کنه لکه نور راکنه د تخیمه درې د روزه ماته کو صحیح ده دوی کو دا وخت دواګان